بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 2 شروع کو. متاسې د اسم غیر منصرف اسباب شروع کړي دي. په هغې کې تقریبا متاسې و اسباب اووې. نن به پکې اتم نمبر اما الالف و نون الزائدتان شروع کو. اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما كعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية وإن كانت في صفة فشرطه أن يكون مؤنثه على فعلانة كسكران فندمان منصرف لوجود ندمانة. ترجمه ته ورشو. اما الالف و نون زائدتان، هر چې الف او نون زائدتان دي، كانت في اسم کچیرته ان كانت في اسم کچیرته دا دواړه په یو اسم کې راغلي وو، فشرطه ان يكون علما، نو دوی د پاره شرط دا دی چې دا به علم وي، که عمران او عثمان، لکه عمران او عثمان. فسعدان، هر چې سعدان د اسم النبت، دا یو بوټي نوم دی، صحیح شو. منصرف او دا منصرف دی، لعدم العلمیت، دغه علمیت نشته دی. و ان كانت في صفت، او که چیرته وي دا الف او نون زائدتان په یو صفت کې، فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلانة، نو بیا د دپاره دا شرط دی چې مؤنث به په وزن د فعلانة نراځي. کسکران، لکه سکران. فندمان، او ندمان منصرف، دا منصرف دی لوجود ندمانة، ځکه چې دی کې د وجود د چا راځي؟ ندمانتون، یعنی وزن د فعلانتون راځي. خلاصة المباحث دا شوه چې دا غیر منصرف اتم نمبر سبب الف نون زائدتان دی. دغه په تفصیل کې به مو 3 ابحاث یایو. اول بحث الف نون زائدتان تعریف، دویم بحث په غیر منصرف کې د الف نون زائدتان مؤثر کېدو د پاره شرط، او دریم بحث اجتماعي او احترازي امثله سره وضاحت. البحث الاول في تعريفه الف ونون زائدتين تبراشو. په لغت کې هر هغه الف او نون چې زائده وي، دا لغوي تعریف شو. او په اصطلاح د نحاتو کې الف او نون زائدتان هغه الف او نون ده چې کوم اسم په آخره کې یو ځای زائد راغلی وي، صحیح شو. دا تعریف شو. فائده: الف او نون زائدتان به دوه حالاتونه خالی نه وي، یا به په اسم کې راغلی وي، یا به په صفت کې راغلی وي. نو دا دوه قسمه شول: الف نون زائدتان اسمی، الف نون زائدتان صفتی. الف نون زائدتان اسمی چاته یایي؟ چې دا د اسم په آخره کې راغلی وي، یعنی د اسم په آخره کې زاید وي. نو دغه بیا مو څه یلی شو؟ دغه به مو الف نون زائدتان اسمی یایو. او الف نون زائدتان صفتی چاته یایي؟ الف نون زائدتان صفتی هغه ته یلی شي چې د صفت په آخره کې راغلی وي، صحیح شو. اسم خو تاسو پیژندو چې یو په ذات معین باندې دلالت کوي، او صفت هم تاسو پیژندو چې یو کلمه ذات مع الوصف باندې دلالت وکړي. دویمې فایدې ته به راشو. اسم خو چې د ډېرې معناګانې راځي که نه، کله کله اسم د فعل او حرف په مقابله کې استعمالیږي، صحیح شو. او کله کله اسم د لقب او کنیت په مقابله کې استعمالیږي، یعنی اسم ځان ته دی، لقب ځان ته دی، کنیت ځان ته دی. همدارنګې اسم ځان ته دی، فعل ځان ته دی، حرف ځان ته دی. او کله کله اسم د صفت په مقابله کې راځي. اوس دلته اسم نه کوم اسم مراد دی؟ اسم د فعل او د حرف په مقابله کې چې راغلی وي، او که اسم د لقب او کنیت په مقابله کې راغلی وي، او که اسم د
صفت په مقابله کې راغلی وي. نو تاسې دا خبره یاد ساتئ، دلته زموږ مراد چې دی هغه اسم دی چې دی صفت په مقابله کې راغلی وي. ټیک شو؟ البحث الثاني في شرائط تأثيره في منع الصرف. دا چې د ان كانت في اسم دغه ځینه شروع ده. إن كانت في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. وإن كانت في صفة فشرطه أن لا يكون مؤنثه على فعلانته كسكران. دغه ځي پورې ده. ښه، اوس به دغه کې به مو وضاحت وکړو. نو مصنف علیه رحمت په دغه عبارت کې به مو تاسو ته د الف نون زائدتان په غیر منصرف کې د مؤثر کېدو دپاره شرایط بیانوي. الف نون زائدتان په غیر منصرف کې به مؤثر کېدو دپاره اول شرط دا دی چې دا به په که چېرته یو اسم کې زائد راغلی وي نو دا اسم به علم وي. صحیح شو؟ یعنی کوم اسم کې چې راځي نو دا به پکې هغه اسم کې به علمیت وي. صحیح شو که نه؟ او دا شرط مو ځکه لګولی دی چې د الف او نون زائدتان چې د په کلمې په آخره کې زائد وي او د کلمې آخره چې د تغیر او د تبدل محل وي. صحیح شو؟ د کلمې آخر بدلیږي را بدلیږي که نه؟ لہذا چې علمیت شرط پکې مو ولګوله نو دا کلمه دغه الف نون زائدتان چې د کوم پکې زائد دي دا د کلمې ته لازم شول، یعنی دا زیادت ورته لازم شو او کلمه چې د تغیر او تبدل نه څه شوله محفوظه شوه، نو قوت پکې پیدا شو. او که چېرته د الف او نون زائدتان د صفت په آخره کې زائد راغلی وي نو بیا د مؤثر کېدو دپاره شرط دا دی چې د صفت مؤنث به د فعلانتون په وزن نه راځي. صحیح شه؟ که د چېرته صفت مؤنث فعلانتون په وزن نه راتله او بیا غیر منصرف نه وي او بیا منصرف وي. اوس به البحث الثالث في التوضیح بالامثله. په مثالاتو سره به وضاحت وکړو. دا بحث چې دی دغه ځینه شروع کېږي. فندمان منصرف لوجود ندمانة. صحیح شو؟ او نارنګې فسعدان دا هم پکې یایو به انشاءالله. مصنف علیه رحمت چې ووی چې اسم په آخره کې الف نون زائدتان زائد راشي نو هغه دپاره یې درې مثالات ذکر کړي، دوه اجتماعي او یو احترازي. اجتماعي مثالاتو ته به راشو. عثمان او عمران په دوی کې علمیت شرط څه دی موندل شوی دی. نو یو پکې الف نون زائدتان راغله او بل پکې علمیت راغله. او دا بل مثال چې مصنف علیه رحمت ذکر کړی دی سعدان، دا احترازي مثال دی. دغه کې اگر چې الف نون زائدتان شته خو علمیت پکې نشته ده. چې علمیت پکې نشته نو فلهذا سعدان شی شو دا منصرف شو غیر منصرف نشو. سعدان دا د یو بوټي نوم دی. زه تاسو ته ګروپ کې دغه بوټي تصویر شیر کوم بیا وروسته انشاءالله. ښه، اوس به صفت ته راشو. صفت دپاره چې آخره کې الف نون زائدتان زائد راغلی وي هغه دپاره مصنف علیه رحمت دوه مثالات ذکر کړي، یو اجتماعي دی او بل احترازي. اول مثال ته به راشو سکرانون. سکرانون دا صفت دی او د دغه مؤنث چې دی سکرا راځي نو دا شی شو غیر منصرف شو. یو پکې الف نون زائدتان دی او بل پکې دا صفت دی. ټیک شه که نه؟ او مؤنث سکرا راځي. که چېرته مؤنث سکرانتون راتله یعنی فعلانتون په وزن دا بیا منصرف به وه. دویم مثال ندمانون ذکر کړی دی. دا غیر منصرف نه دی ځکه چې د ندمانون مؤنث چې دی ندمانتون راځي. نو دغه کې دویم شرط نشته دی نو دا لحاظه شی شو منصرف شو غیر منصرف نشو. دا لفظ ندمان کې موږ لږ تفصیل به وکړو. بعضې خلک یې دا ندیم نوم کېښودل صحیح نه دي
هغوی غریبانانو هدایت النحو نه ویلي نو به ځان نه توکي ولي. یعنې ندیم نوم چې دی دا په معنا د پښیمانه سره راځي او داسې نوم نه دی کېښودل پکار چې هغه معنا غلطه وي بیا سړی ټول عمر یعنې څه وي پښیمانه به وي. نه ندیم نوم کېښودل صحیح دی ښه دغه کې تاسې تفصیل زده کوئ بیا چې چا درته اعتراض کولو بیا دا جواب یې ورکوئ. ندیم نوم چې دی ندمان که په معنا د نادم سره وي بیا دا غیر منصرف دی. نادم په معنا د چا سره راځي پښیمانه سره راځي ښه. نو ندمانون که په معنا د نادم سره شي نو دا بیا غیر منصرف دی. صحیح شو. دغه کې دوه سببونه دي یو الف نون زیادتان او بل پکې وصف راغه او د ندمانون په معنا د نادم او دغه مؤنث چې دی بیا ندما راځي. صحیح شو. او که چیرته ندمان په معنا د ندیم سره شي او ندیم چاته ویلی شي ملګري ته دا بیا منصرف ده. ځکه چې دغه کې اگر چې دوه سببونه شته د یو الف نون زیادتان دی او بل پکې وصف دی خو بل شرط پکې نشته دی چې دغه د ندمان په معنا د ندیم بیا د دغه مؤنث ندمانتون فعلانتون راځي. صحیح شو. نو ندیم تحقیق کې به تاسو پوه شوي وئ ندمانون که چیرته په معنا د نادم سره وي پښیمان سره دا بیا غیر منصرف دی ځکه چې د ده مؤنث ندما راځي. او که چیرته ندمان په معنا د ندیم سره وي دا بیا منصرف دی ځکه چې د ده مؤنث بیا ندمانتون فعلانتون راځي. انشاءالله تاسو به پوه شوي وئ. دلته یوه بله فایده درته ذکر کومې الف نون زایدتان چې دی که په صفت کې راغلی وي او زاید وي نو دغه تاثیر دپاره نحویانو شرط څه لګولی هغه شرط کې دوه ډلې جوړې شوي دي. یوه ډله څه یایي چې د دغه مؤنث به د فعلا په وزن باندې راځي به او دویمه ډله څه یایي چې د دغه مؤنث به د فعلانتون په وزن باندې راځي. په ظاهره چې دی دا دوه مختلف ډلې معلومیږي خو چې سوچ پکې وکړې چې دواړو شرطونه لګولي همغه یوه مطلب یې راځي. صحیح ده که نه. پښتو کې متل دی که د کټ سر ته څملې که خپو ته څملې چارسده د مردان او پېښور په منځ کې ارسي. صحیح ده. نو دا یو یایي چې مؤنث به په وزن د فعلا راځي او بل څه یایي چې مؤنث به په وزن د فعلانتون نه راځي. نو چا چې وي چې مؤنث په وزن به فعلا راځي مطلب یې څه شو مؤنث به په وزن د فعلانتون نه راځي. او چا چې ووي چې مؤنث به په وزن د فعلانتون نه راځي نو مطلب یې څه شو چې مؤنث به په وزن د فعلا راځي. ښه. خو دغه باریکي اختلاف د وجې نه په یو مثال کې بیا دوی سره نه جوړیږي. ښه. یو مثال د یوې ډلې په نیز بیا هغه منصرف ده د بلې ډلې په نیز بیا هغه څه ده غیر منصرف ده. ناشنا اتفاق راغلی ده. هغه زه تاسو ته اوس هغه مثال بیانومې. هغه چې د طالبانو ورونو رحمان لفظ رحمان چې ده هغه څوک چې یایي چې د ده وزن به مؤنث وزن به فعلانتون باندې به نه وي نو د هغوی په نیز لفظ رحمان چې ده غیر منصرف ده ځکه د رحمان مؤنث چې ده فعلانتون په وزن نه راځي. او اواړه ډله چې یایي چې د هغوی یایي چې د هغوی څه یایي چې مؤنث به په وزن د فعلا راځي نو د هغوی په نیز د رحمان چې ده منصرف ده ځکه د رحمان مؤنث فعلا رحمان نه راځي. نو دا تاسو ته ما یوه فایده ذکر کړه. نن دپاره همدا بس دی. وما علینا الا البلاغ. بسم الله.